د نوي بوست یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نوي بوست یوټیوب چینل ملګرو ستړي مسئ. نن راځم پر یو داسې موضوع باندې بحث کوم چې په اوس وخت کې زیات ګرمه ده، یعنې د زیات خلکو پام یې ځان ته راړولی دی، نو هغه د چټ جی پی ټي. چټ جی پی ټي څه شی دی؟ څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې استعمال کو او څنګه کولی شو چې په مؤثر توګه باندې استفاده ځنې وکړو. نو را به شو زموږ توس د یوټیوب چینل کې د چټ جی پی ټي یا مصنوعي ځیرکتیا په اړه زموږ دا لومړی د پیل ویډیو ده. انشاءالله وروسته به بیا پر دې باندې نورې ویډیوګانې هم جوړې کړو چې وکولی شو مصنوعي ځیرکتیا او همدا ډول د مصنوعي ځیرکتیا کم موډلونه چې دي چې په اوس وخت کار ورته کوي د هغو څخه به هم یو څه تشریح ولرو. نو راځو لومړی چټ جی پی ټي پیژنو چې دا څه شی ده. چټ جی پی ټي د مصنوعي ځیرکتیا یا چې موږ په انګلیسي کې ورته آرټیفیشل انټیلیجنس وایو یا پښتو کې ورته ویلی شو مصنوعي ذهانت، دا د اوپن ای آی کمپنۍ د خوا څخه یو روزل شوی ماډل دی چې کولی شي د هغه کسانو څخه چې د چټ جی پی ټي څخه استفاده وکړي چې د هغو سره په مختلفو موضوعاتو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې همکاري وکړي. مصنوعي ځیرکتیا چې مخکې موږ یادونه وکړه چې پښتو کې موږ ورته مصنوعي ذهانت هم ویلی شو چې په انګلیسي کې ورته ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس وایي. دا خپله د کمپیوټر ساینس یو برخه ده، یعنی هغه کسان چې کمپیوټر ساینس یې ویلی وي امکان دی ولري چې دې سره تر ډېره حده پورې آشنایي ولري. نو مصنوعي ځیرکتیا د دې موخو هدف څه شی دی؟ په لنډو کې د دې موخو هدف دا دی چې ماشینونه په دا ډول باندې وروزي چې وکولی شي د انسان په ډول باندې فکر او زده کړه وکړي، یا داسې ساده که چیرې موږ وایو مصنوعي ځیرکتیا یا مصنوعي ذهانت هغه پوهه ده چې په مرسته یې ماشین کولی شي چې د انسان په ډول باندې په ځیرک او هوښیاري ډول باندې کارونه وکړي. یعنې چې په څومره ځیرکتیا او هوښیاري سره یو انسان یو کار کوي، مصنوعي ځیرکتیا هم وکولی شي چې په هغه ډول باندې کار وکړي. مصنوعي ذهانت یا ځیرکتیا ځان ته مختلف برخې لري چې هغه د مسلکي کسانو راتلو لري. نو اوس موږ راځو د هغه تر څنګ یو بله موضوع پیژنو چې موږ وویله چټ جی پی ټي د اوپن ای آی کمپنۍ د خوا څخه رامنځته شوې ده. نو موږ راځو اوپن ای آی بیا څه دي؟ اوپن ای آی یوه تحقیقاتي اداره ده چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې خدمات وړاندې کوي، لکه څنګه چې نوم همداسې دی اوپن ای آی، یعنی د مصنوعي ځیرکتیا پر مخ باندې د دروازې خلاصول، یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس ته یو نوې لاره پرانیستل. دا اداره چې وه په 2015 کال کې رامنځته شوه. د دې ادارې په راس کې ایلن ماسک او سم التمن او داسې نور کسان شتون لري. نو اوپن ای آی هغه د مصنوعي ذهانت په برخه کې هغه د مخکښو کمپنیو څخه ده چې خدمات یې رامنځته کړل. چټ جی پی ټي څه شی دی؟ چټ جی پی ټي که چیرې راسو داسې لنډ لغوي معنا یې راواخلو، چټ یعنی د دوو کسانو تر مابین لکه خبرې کول. موږ تاسو چټ زیات وخت دې ته کارو لکه واتساپ چې دوه کسان خبرې کوي یا میسنجر کې وای چټ یې سره کوئ. نو دا هم همدا ډول یعنې تا ته یو بوټ مخامخ دی، د هغه سره ته خبرې کوې، دا څه شی دی؟ چټ دی. د چټ څخه وروسته موږ درې تورې نور لرو، جی پی ټي. جی پی ټي مخفف تورې دي چې جی پی ټي د جنریټیو پری ټراین ترانسفارمر په نامه. اوس که چیرې د مکمل چټ جی پی ټي معنا ته موږ راسو، داسې معنا ځینې کول، یعنې د چټ په برخه کې یو روزل شوی ترانسفارمر یا یو ماشین یا یو باټ چې د هغه څخه موږ د چټ په ډول باندې استفاده کولی شو. نو موږ داسې ویلی شو چې چټ جی پی ټي د یو مصنوعي ځیرکتیا یا د مصنوعي ذهانت هغه موډل دی چې د اوپن ای آی له خوا څخه روزل شوی دی. د چټ جی پی ټي موخه او هدف څه دی؟ د چټ جی پی ټي موخه او هدف دا دی تر څو د خلکو سره د معلوماتو په ورکولو، پوښتنو ځوابولو یا داسې مختلف نورې لارښوونو برخه کې همکاري وکړي.
نو اوس راځو پر دې باندې کار کوو چې څنګه وکولی شو په خپل موبایل کې چټ جی پی ټي څخه استفاده وکړو. پاتې سو په کمپیوټر کې څنګه چټ جی پی ټي استفاده کوو، هغه وروسته بیا یو بل ویډیو ورته جوړ کړو. اوس به یوازې پر دې باندې کار وکړو چې څنګه وکولی شو په خپل موبایل کې د چټ جی پی ټي څخه استفاده وکړو. څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې موږ او تاسو په خپل موبایل کې د ټیلیګرام په واسطه باندې هم کولی شو د چټ جی پی ټي څخه استفاده وکړو. زه راځم ټیلیګرام را خلاصوم. په ټیلیګرام کې تاسو وینئ په لومړي سر کې زما سره دوه بوټونه دي چې موږ او تاسو په ټیلیګرام کې بوټونه لرو تر څو موږ ته د چټ جی پی ټي خدمات وړاندې کړي. دا په ډېره کښته سطح باندې کار کوي، یعنې هغه د چټ جی پی ټي فعاله خدمات یا هغه په لوړه سطح باندې خدماتو څخه استفاده نشو کولی، خو بیا هم از موږ د مصنوعي ځیرکتیا هغه د چټ جی پی ټي خدمات تر یو حده پورې حل کړي دي. نو په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې پوښتنې وکړئ. د دې دوو بوټونو لینکونه زه لاندې په کمنټ کې درته ږدم، تاسو کولی شئ چې هر ډول پوښتنې ولرئ دلته ځنې وکړئ. نو ته راځم یو پوښتنه ځنې کوم چې تاسو څنګه وکولی شئ چې د چټ جی پی ټي څخه خپل پوښتنې ترسره کړئ. ته راځم ورته لیکم چې ورته ولیکم په لومړي کې هو آر یو، تاسو څوک یاست. نو ګورئ دغه بوټ موږ خپل جواب راکړی آی ام جی پی ټي 35 ټوربو، دغه یو ډول جواب یې موږ ته راکړی. زه به یو بل پوښتنه وکړم ټیل می اباوټ افغانستان، د افغانستان په اړه باندې پوښتنه ځنې کوم چې تر څو موږ ته دغه بوټ څنګه جواب راکړي. د افغانستان په اړه ګورئ دا دې موږ ته یو معلومات راکړه. په دغه ډول موږ کولی شو د دغه دویم بوټ څخه هم په دې ډول باندې پوښتنې وکړو. یعنې دا دواړه بوټونه په ټیلیګرام کې جوړ دي، کولی شئ چې پوښتنې دې وکړئ. دوهم استفاده داسې ده چې زموږ دپاره هغه په ډېر ښه ډول باندې کار کوي. هغه خپله د چټ جی پی ټي سایټ ته تلل دي، هلته د دوی خپل د خدمات څخه په مستقیم ډول باندې استفاده کول دي. نو زما ریکمنډ یا غوښتنه دا ده چې موږ په مستقیم ډول باندې خپله د چټ جی پی ټي هغه د اصلي سایټ څخه کار وکړو. یعنې د بوټونو دا چې دي دا په هغه وخت کې موږ ته ښه وله چې کله چټ جی پی ټي په افغانستان محدود و، هغه وخت کې موږ دپاره ښه، خو اوس موږ تاسو کولی شو چې د چټ جی پی ټي څخه خپله استفاده وکړو. راځو اوس د چټ جی پی ټي سایټ را خلاصو. چا چې مې کله را خلاص کړئ تاسو ته دلته چې اول دور د چټ جی پی ټي ته راغلاست، دلته تاسو څخه لوګین غواړي، یعنې تاسو کولی شئ بغیر له لوګینه هم پوښتنې ځنې وکړئ. خو هغه پوښتنې چې تاسو ځنې کوئ د هغه یو ریکارډ یا هغه ثبت نه پاتېږي. خو کله چې تاسو چټ جی پی ټي ته لاګین شئ چې هره پوښتنه کوئ چې وروسته راسئ، هغه ستاسو د پوښتنې یو ثبت یا ریکارډ پاتې، یعنې تاسو کولی شئ هغه پوښتنې وروسته هم وګورئ. خو بیا هم که چیرې یو پوښتنه کوئ پوښتنه ځنې وکړئ. بیا به زه پوښتنې وکړم ټیل می اباوټ افغانستان، د افغانستان په اړه باندې معلومات راکړئ. وګورئ پوښتنه مو ځنې وکړه، خپله د چټ جی پی ټي هغه خپل صفحه ده، دلته یې د افغانستان په اړه باندې هغه معلومات راکړل. که چیرې موږ او تاسو وغواړو د چټ جی پی ټي هغه خدمات په مکمل ډول باندې استفاده کړو، نو دغه لپاره پکار ده چې موږ سایټ ته لاګین شو. د لاګین کېدو دپاره موږ ته څو شیان لرو. یو دا دی چې لاګین موږ مخکې له مخکې اکاونټ ولرو ورته لاګین شو، خو دا چې موږ اول دوره اکاونټ کې جوړوو موږ د ساین اپ څخه کار اخلو. ساین اپ باندې کلیک کوو. کله چې مو ساین اپ باندې کلیک وکړئ وروسته دلته څو اپشنه موږ لرو. که غواړئ چې اکاونټ جوړ ایمیل ادرس ورکړئ، خو زه دا غوره بولم تاسو مستقیم کنټینیو ویت ګوګل څخه استفاده وکړئ. یعنې دې ته ضرورت نشته چې زیاتره شیان ونه غواړئ، بس د ګوګل اکاونټ سره مستقیم د چټ جی پی ټي اکاونټ ته جوړیږي. اوس دلته موږ ته هغه د ګوګل اکاونټونه راپورته کړل چې موږ سره په موبایل کې موجود نو زه راځم یو دانه ټیسټ لپاره یو اکاونټ باندې کلیک کوم تر څو موږ وکولی شو اکاونټ جوړ کړو. موږ ورسره منو او مخته ولاړ شئ. دلته موږ ته وایي چې تاسو غواړئ د اوپن ای آی یا چټ جی پی ټي اکاونټ ته داخل شئ، تاسو د ګوګل اکاونټ نیم دا ځینې شیان دي هغه به شیر شي. نو موږ راځو خپل د ځان په اړه ووایاست، موږ دغه نوم دی او داسې برث ډیټ په لاندې ځای کې به څه وکړئ، د زیږېدنې نیټه به ورکړئ. زیږېدنې په نیټه کې لومړی سر کې مانت یا میاشته ده، ورځ ده او همدا ډول په اخر کې به هغه کال ورکړئ. زه راځم یو امتحاني کال ورکوم. دلته یې څو پوښتنې کوي تر څو چې دوی موږ هغه ټیسټ واخلي.
تر څو موږ په صحیح توګه باندې امتحان سو چې کوم روبوټ خو به سیستم ته نه داخلېږي. دلته چې دا کوم پوښتنه زموږ څخه کړې ده په دا لاس کې وایي دغه طیاره په داسې ډول باندې منظم کړي چې مخې دغه لاس ته ونه شو خواته، یعنې دا ګوته چې کومې خواته اشاره کړې ده دغې خواته اشاره وسي. نو داسې په دې ډول باندې موږ دغه ارو بټنان والوسو چې یو بل خواته مخ وګرځو د طیارې. نو دغه ارو بټنانو په مرسته یو بل طرف ته اشاره کړې ده کولی شو د طیارې ډایرکشن ته تغییر ورکړو. وروسته چې کله مو دا برخه پوره کړله سبمیټ باندې کلیک کوو، اوله برخه زموږ پوره شوله. وروسته بیا دغه پوښتنه کړې د ګوتو نښ وینئ چې پورته طرف ته ده، نو تاسو به هم د ارو په واسطه باندې طیارې مخ یا ډایرکشن پورته طرف ته کړئ او پر سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. دویمه برخه هم ترسره شوه، پاتې شو درېیمه برخه بیا اشاره کړې ده لاندې خوا د ارو بټن په واسطه باندې طیارې مخ به داسې راوګرځوو. ښه دا دی. درېیمه برخه هم ترسره شوله، ویریفیکیشن مکمل شو، پوره شو، موږ به د چټ جی پي ټي اکاونټ ته داخل شو. دا دی موږ او تاسو د خپل ګوګل اکاونټ له لارې چټ جی پي ټي ته داخل شو. نو راځو دا خطونه کوئ د ځان معلومات لپاره ووایاست چې څنګه تاسو ته خدمات وړاندې کیږي. زه اوکې لیټس ګو سره تایید کو. دا د زموږ د چټ جی پي ټي اکاونټ جوړ شو. نور تاسو کولی شئ د چټ جی پي ټي د خدماتو څخه استفاده وکړئ، هغه فری خدمات چې دي. نو راځو دلته موږ کولی شو چې یو پوښتنه ځینې وکړو. نو زه راځم یو پوښتنه ځینې کومه د چټ جی پي ټي څخه. زه یو پوښتنه وکړم د چټ جی پي ټي څخه چې تاسو د خپل ځان په اړه باندې معلومات راکړئ. تاسو اوس وګورئ چټ جی پي ټي د خپل ځان په اړه باندې یو څه معلومات راکړئ. اوس دغه معلومات که تاسو غواړئ د یو شخص په اواز کې یا د وایس په ډول یا د اواز په ډول واورئ، تاسو په دې ځای کې دغه آپشنونه وینئ، د وایس آپشن به کلیک کړئ. I'm ChatGPT, an AI language model created by OpenAI. I'm based on the GPT-4 architecture and trained on diverse datasets to assist with a variety of tasks, such as answering questions, providing recommendations, and engaging in conversations. How can I assist you today? نو دا دی ګورئ چې کومه پوښتنه موږ ځینې وکړه موږ کولی شو هغه پوښتنه د اواز په ډول یا وایس په ډول د چټ جی پي ټي څخه موږ ته ورکړه، دا یو آپشن. وروسته موږ کولی شو د کاپي آپشن په واسطه باندې دا ټکس مکمل دا کاپي کو او بل ځای ویسو. هغه ترڅنګ که چیرې دا پوښتنه یا منځ کې یو مشکل رامنځ شي یا بله خبره وه، تاسو دلته یو بله آپشن لرئ د ری جنریټ پاره، یعنې دا پوښتنه بیا ماته د سره څخه جواب راته جوړ کړي. د هغه ترڅنګ دلته که چیرې دا پوښتنه تاسو ته صحیح نه وي، تاسو د نه خوښي آپشن هم لرئ. اوس راسو که چیرې موږ راسو سایډ راخلاص کو، په دې ځای کې موږ په سر کې یو د قلم نښه وینو. تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ چې بیرته موږ د پوښتنې په برخې ته بیایي. دلته به موږ تاسو یو بله پوښتنه ځینې وکړو، د کابل په اړه باندې به معلومات وغواړو د چټ جی پي ټي څخه. کله چې مو پوښتنه په مکمل ډول باندې ولوستله، وروسته به پر دغه بټن باندې کلیک وکړئ، د کابل په اړه باندې دومره معلومات درکړل. نو دا هغه په ساده توګه چې موږ څنګه کولی شو د چټ جی پي ټي څخه استفاده وکړو. اوس چې هر وخت موږ خپل اکاونټ ته داخل شو، موږ هغه کوم ریکارډ چې موږ د چټ جی پي ټي څخه پوښتنې کړي هغه موږ ځان سره لیدلی شو. نو را به شو سایډ بار باندې به کلیک وکړو. تاسو ګورئ دلته دغه دوې پوښتنې ما کړي د چټ جی پي ټي څخه، یو د کابل په اړه او بل خپل د چټ جی پي ټي په اړه باندې معلوماتو. په دې لیست کې به موږ ته هغه ټولې پوښتنې راپورته کړي چې د چټ جی پي ټي په واسطه باندې موږ ته جواب شوي، چې موږ به کولی شو د هرې پوښتنې باندې چې کلیک وکړو د هغه لاندې څخه وروسته نورې پوښتنې هغه مربوطه پوښتنو لاندې او همدا ډول موږ کولی شو چې د هرې پوښتنې عنوان هم تغییر کړو. راځو په سایډ بار کې پر دې درې بټنه باندې کلیک کوو، د رینیم په واسطه باندې تاسو به کولی شئ دا نوم تغییر کړئ. یعنې زه کولی شم ورته ولیکم په دې ګروپ کې زه یوازې د ښارو معلومات غواړم او وربکم سیټي انفو، د ښارونو په اړه باندې معلومات. دا نوم واوښتئ نور سیټیز انفو، یعنې په دې ځای کې ما د کابل په اړه پوښتنه وکړله، دغسې زه بله پوښتنه کوم د هلمند په اړه باندې معلومات ځینې غواړم. اوس دغه معلومات چې دا پوښتنې چې وجوابېږي دا به ټوله په کوم ځای کې ماته کېښول شي، د سیټیز انفو. نو که بل وخت زه راځم د ښارو په اړه باندې پوښتنې کوم، زه د سیټیز انفو باندې کلیک کوم، د دې لارې څخه زه یوازې د ښارو په اړه باندې پوښتنې کوم. دغسې نور. نو دا اوس زموږ هغه لنډ موضوع د چټ جی پي ټي په اړه باندې. د چټ جی پي ټي په اړه به وروسته نور معلومات هم شریک کړو. چټ جی پي ټي په اوس وخت کې یو لوی پرمختګ د زده کړې د معلوماتو
د مشکلاتو د حلولو د مدیریتي پوښتنو د حلولو په برخه کې زیاتره مشکلات ډیر اسانه کړي دي. نو هغه به وروسته په نورو ویډیوګانو کې پر دې باندې کار وکړو چې څنګه وکولی شو په نورو برخو کې دې څخه استفاده وکړو په کوم مسلک کې. تر بل درس پورې د خدای په امان.